د هلمند ولایت باباجي ولسوالۍ کې د افغان سرې میاشتې ریاست له لوري د قطر هیواد د سرې میاشتې ټولنې په مالي همکارۍ د سلوبي سرپرسته کورنیو سره د خامک دوزۍ او خیاطۍ سامانالاتو مرسته کیږي. د دغه ولایت ځایي مسؤلین وایي د مرستو سروې پروسه په شفاف ډول ترسره شوې چې د 3 میاشتو په اوږدو کې به دوی ته د ښځینه استادانو له لوري د خیاطۍ او خامک دوزۍ زده کړې ورکول کیږي او له دې کورنۍ سره به د خوراکي توکو مرسته هم هره میاشت د زده کړو تر دوامه پورې کیږي. 3 میاشتې یوه خور دوی ته درس و تعلیم د دې ماشین ورکوي یا د لاس د کار تعلیم ورکوي، د دې زده کړه پکې په دې 3 میاشتې کې دې خوندو ته موږ هره میاشت د دوی هغه د کور مصارف ورکوو، خوراکي توکي تر ورجې تر غوړو تر وړو تر هر شي پورې د دې هغه مالي لګښت چې دا 3 میاشتې د دوی پر کور راځي د هغو مصرف هم دغه سره میاشت یا د قطر هیواد ورکوي. بل خوا بیا د دې ولایت مرسته ترلاسه کوونکي خوښ دي چې د همکارۍ ترڅنګ دوی ته د خیاطۍ او خامک دوزۍ په برخه کې زده کړې هم ورکوي او له اسلامي امارت څخه د ورته نورو مرستو د راجلبولو غوښتنه کوي. دا خو بیا زده کړې په دې کې کېږي، په دې کې بیا زموږ ته ډېر عواید برابرېږي، زموږ کورنۍ پر کار باندې درېږي، نو زموږ دپاره ډېر د ویاړ خبره ده او ډېره ښه خبره ده. موږ دونه په دې باندې خوشحاله یو چې موږ بیخي په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو چې افغاني سرې میاشت سره موږ سره دا کومک وشو. موږ بیا غواړو چې معنا موږ سره دا کومک دوی وکړي چې موږ هم نور یا خیاطي یا ګلدوزي داسې دغه جنس زده کړو، دوی موږ سره دا کومکونه وکړي. موږ ډېر زیات وجن خوشحاله یو. موږ د دغه هېوادونو څخه ډېر خوښي څرګندوو چې موږ سره داسې کومک وکړي چې دا مرسته راسره وکړي، د ګلدوزۍ ماشینونه شیان یې راته تقسیم کړي. بیا په دې کې زموږ ګټې دا دي چې موږ د خپل کار په مخ وکړو، بس اقتصادي حالت مو سمېږي. هیره دې نه وي چې هلمند ولایت کې د افغان سرې میاشتې ریاست په هڅو او د قطر هیواد په مالي همکارۍ دې ته ورته نورې مرستې هم له بې سرپرسته کورنیو سره دوام لري.